الله سبحانه وتعالى په هر لاسته راوړنه، هرې کامیابۍ او هرې خوشحالۍ کې تا ته د تشوالي او نارضایتۍ احساس درکوي، ترڅو ته په نوموړو شیانو باندې ډیر متکی نشي. ګناهونه تا خوار، نتلی او خواشینی کوي او بې هدفه منډې ترړې تا ته دا احساس درکوي چې کوم څه درنه ورک دي. له همدې امله ستا روح په پرلپسې توګه تا ته خبر درکوي او وایي چې زه د یو ستر رب نه پرته ناتکمیل یم. د الله سبحانه وتعالی د نومونو له جملې څخه یو نوم چې زما ډیر خوښیږي الصمد دی. د سورة الاخلاص ټول آیتونه ډیر واضح او څرګند دي، مګر د الصمد کلمه چې د یاد صورت زړه ګڼل کیږي ډیر مسلمانان یې په واقعي معنا نه پوهیږي. الصمد هغه ذات دی چې په هر معنا بشپړ، کامل او بې نیازه دی. په هغه کې هیڅ ډول تشوالی او نیمګړتیا نشته. هغه په بشپړ ډول په ځان بسیا دی، په هیڅ چا او هیڅ شي پورې اړوند نه دی او هغه هیڅ تشوالی او خالیګا نه لري. علما وایي چې الله سبحانه وتعالی د وجود دننه غړي نه لري او هغه له برخو څخه نه دی جوړ شوی. له همدې امله هغه تجزیه کیږي هم نه. لم یلد ولم یولد، نه یې څوک زیږولی دی او نه دی له چا نه زیږېدلی دی، ځکه خو هغه ستا لپاره په ټوله معنا یو بشپړ پناه ځای دی او کله چې هغه ته پناه وروړي هغه به تا تکمیل کړي، ځکه چې هغه په خپله بې نیازه او بې حاجته دی. اوس که چیرې ستا ذهن ته دا خبره راځي چې فرښتې هم خوراک او څښاک ته اړتیا نه لري، نو آیا بې نیازه او بې حاجته دي؟ نه، فرښتې هیڅکله بې نیازه او بې حاجته نه دي، ځکه چې هغوی په خپله نه دي رامنځته شوي، بلکې الله پیدا کړي دي او په یو ځانګړي چاپیریالي نظام کې خپل ژوند ته ادامه ورکوي او په خپل ژوند کې په ټوله معنا الله ته اړمنې دي. الصمد هغه څه ته اړتیا نه لري چې نور اړمن ورته اړتیا لري. هیڅ شی د هغه په څیر نشته او هیڅ شی د هغه له ارادې پرته شته کېدای نشي. هغه سبحانه وتعالی د مؤمن لپاره تر ټولو لوړه، بشپړه او ناماتېدونکې پناه ده. له همدې امله ته یې په داسې ډول پیدا کړی یې چې تل یو ډول خالیګاه، تشه او تنده احساس کړي او ځان نیمګړی وګڼي، ترڅو بیرته الصمد ته ور وګرځي چې هغه دې بشپړ او پوره کړي. له هغه پرته بل هر څوک او هر شی به دې ناتکمیله پرېږدي، اگر که نعمت ولې نه وي. د بیلګې په ډول دنده به تا ته عاید درکړي مګر د ژوند معنا نه درکوي. د خپلوۍ اړیکه به تا ته ملتیا درکړي مګر بشپړتیا نه درکوي. شهرت به تا ته د خلکو توجه درکړي مګر تایید نه درکوي. او مال او ثروت به تا ته راحت درکړي مګر هدف نه درکوي. هر پیدا کړی شوی شی یو حد لري او کله چې ته د یو څیز د ترلاسه کولو په موخه شپه او ورځ هلې ځلې وکړې په دې نیت چې دغه څیز به تا بشپړ کړي، مګر د ترلاسه کولو وروسته هم ته په خپل نفس کې تشوالی، نیمګړتیا او تنده احساسوي، او دا ځکه چې له الصمد پرته بل هیڅ شی تکمیلونکی نشته. الصمد په بشپړ ډول بې نیازه او په ځان بسیا دی او کله چې ته د الصمد په لوري ورځې ته هم د خلکو له احتیاجه خلاصیږي، د ژوند په معنا، مفهوم او مقصد باندې پوهیږي او حقیقت ته رسیږي. مګر که چیرې د الصمد نه مخ واړوي او په مخالف لوري روان شي، ټوټه ټوټه بشي،
غمونه، پریشانی او اندېښنې به دې ژوند په دار کړي. سکون، آرامش او د زړه اطمینان پسې به دې سترګې ووځي. هیڅ کله به دې تنده ماته نشي او هیڅ کله به ځان بشپړ احساس نکړي. چې دغه موضوع موږ د هغه سبحانه وتعالی د یو بل نوم الحق په لوري بیایي. الحق یعنی هغه ذات چې خبرې حق دي، وعدې حق دي او خپل هم مطلق حق او حقیقت دی. هر هغه څه چې په هغه پورې اړه لري حق دي او هر هغه څه چې په هغه پورې اړه نه لري باطل او بې معنا دي. الا كل شيء ما خلا الله باطل. بلا شک له الله پرته د بل هر څه لټون باطل، بې ګټې او بې حقیقته دی. او لکه څنګه چې الله سبحانه وتعالی فرمای كل شيء هالك الا وجهه. د هغه له ذات پرته هر چیز پناه کیدونکی دی. نو هر هغه څه چې د الله نه جلا دي، یعنی هر ناسم خدای، هر ناسم لټون او هر ناسم خوشحالي دا ټول باطل دي، ځکه چې تش او لنډمهاله دي. یوازې هغه څه چې په هغه پورې اړه لري او هغه یې د ترسره کولو حکم کړی ریښتونی ارزښت لري. او هر نیک عمل چې ته یې ترسره کوي پوهیږي چې معنا او مقصد لري. ستا قربانۍ ځای نیسي او ټولې هغه ستونزې چې ته ورسره لاس او ګریوان یې تا جنت ته رسوي. د دې برعکس دنیا دوکه ده، د دروغجنو وعدو ځای دی. د دې دنیا هر څه په لومړي سر کې تا ته وایي چې زه کافي یم، مګر وروسته ته پوه شې چې یاد څیز یا هم یا د لاسته راوړنه په هیڅ صورت کافي نه وه. د بیلګې په ډول تعلیمي او تحصیلي سندونه تا ته د موخې ضمانت نه درکوي. په دنده کې ترفیع تا ته د آرامش ضمانت نه درکوي. واده او نکاح تا ته د خوشحالۍ ضمانت نه درکوي او داسې نور. مګر که چیرې آخرت ته لومړیتوب ورکړي او د خپل ژوند موخه یې وګرځوي، نو الله تا ته د جنت وعدې درکوي او ستا هر لټون معنادار او ګټور جوړوي. لکه څنګه چې الهادي د هدایت د پاسه هدایت ورکوي، الحق ستا په لاره کې یو حق له بل سره یو ځای کوي تر څو ته د هغه د رضا په لوري لاړ شي او ګټورې پایلې ترلاسه کړي. او د رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه حدیث د حقیقت یوه ښکلې نقشه ده. ولک الحمد انت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. او ټول ستاینې تا لپاره دي. ته حق یې، ستا وعده حق ده، ستا ملاقات حق ده، ستا خبره حق ده، جنت حق ده، جهنم حق ده، پیغمبران حق دي، محمد صلی الله علیه وسلم حق ده او د قیامت ورځ حق ده. یو ځل چې ته په دې پوه شې چې الله حق دی، هغه شتون لري، هغه یوه ذهني مفکوره نه بلکې حقیقي ذات دی او ته یې د یوې ځانګړې موخې لپاره پیدا کړی یې، نو ستا یقین بیا په دې خبرې باندې ښه پوخ شي چې د هغه ژمنه او وعده هم حق ده. دا ځکه چې کله چې د هغه ذات حقیقي دی، نو هر هغه څه چې هغه وایي چې پیښیږي به هم حق دي، او د دې معنا دا ده چې د هغه وینا حق ده، او دا چې د هغه وینا حق ده، د دې معنا دا ده چې قرآن حق دی،
او په قرآن کې ټولې شته کیسې حق دي. قرآني کیسې افسانې نه دي بلکې هغه حقایق دي چې تا د نهایی واقعیت په لوري بیایي. دغه نهایی واقعیت څه شی دی؟ دغه نهایی واقعیت د قیامت په ورځ ستا بیرته را ژوندي کېدل او د الحق په وړاندې ودرېدل دي، چیرې چې هغه به له تا نه د هر هغه څه په اړه چې تا په دنیا کې ترسره کړي پوښتنه وکړي. او د قیامت د ورځې د نومونو له جملې څخه یو الحاقة دی، چې د دې معنا دا ده چې د هغه د جنت او جهنم وعده حق ده. او دا چې د جنت او جهنم وعده حق ده، د دې معنا دا ده چې د پیغمبرانو دعوت او خبرې حق دي. او دا چې د پیغمبرانو خبرې حق دي، د دې معنا دا ده چې د محمد صلی الله علیه وسلم په اړه د دوی وړاندوینه حق ده. او دا خبره حق ده چې محمد صلی الله علیه وسلم د حق پیغام سره راغلی، داسې حق پیغام چې هیڅ کله به له منځه ولاړ نشي. که پام وکړي هر حق او حقیقت د بل حقیقت دروازه پرانیزي، او بیا ستا د حق لټون او د ژوند د موخې د تعقیب لپاره نوې ولوله او ځواک درکوي. له بل پلوه د دې موضوع بل مخ ګناه ده. د نیک عمل اجر او پاداش دا دی چې الله سبحانه وتعالی تا ته د بل نیک عمل توفیق درکوي، مګر د ګناه سزا د زړه او روح تنګوالی دی. کله چې ګناه تر سره کړي او توبه ونه کړي، نو داسې ده لکه په دغه ګناه کې چې ونخلي. ګناه تیاره وادي ده او هر څومره چې پکې وړاندې ځي لاره نوره هم تنګیږي او تیاره کیږي، او ته په بشپړ ډول ځان په لومه کې بند احساسوي. او حتی که ګناه هم ونه کړي مګر دنیوي ګټو پسې منډې وهي، بیا هم داسې احساس کوي لکه چا چې د مرۍ نه نیولی او زندۍ کړی یي، ځکه چې هیڅ معنوي اکسیجن نه لري. که چیرې ته په یوه قصر او بنګله کې اوسېږي مګر نه پوهېږي چې څنګه دې بنګلې ته راورسېدې، چا راوستې او ولې پکې ژوند کوي، نو ته به په بنګله کې د ژوند کولو نه هیڅ خوند وانخلې، ځکه چې ته یې په هدف نه پوهېږي. او کله به چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا دعا کوله چې ووسع لی فی داری، مطلب یې دا نه و چې زما کور پراخه کړه، بلکې مطلب یې دا و چې د برکت په اساس زما لیدلوری پراخه کړه. همدارنګه در په یاد کړه هغه وخت چې ربعی بن عامر د فارس پاچا ته په خپلو خبرو کې دا هم وویل چې ومن ضیق الدنیا الى سعة الدنیا والآخرة، موږ راغلی یو چې د الله بندگان د دنیا د تنګوالي نه د دنیا او آخرت پراخوالي ته راوباسو. حق معنوي پراخوالی دی چې موږ په دې کورنۍ کې د الله سبحانه وتعالی وروستی نوم الواسع په لوري بیایي. الواسع یعنی ستر، لوی، پراخه او نامحدود. الله په هر معنا بی پایا پراخه دی، په هغه کې هیڅ ډول کمښت نشته او د هغه خزانې هیڅ کله ختمیږي نه. په عربي ژبه کې د وسعتن کلمه ظرفیت او گنجایش ته وایي، یعنی یو چیز څومره ظرفیت لري او څومره څه په خپل ځان کې ځایولی شي. د الله ظرفیت لا یتناهی او نامحدود دی، او هیڅ پروا نه کوي چې څومره خلق په یو وخت کې د هغه نه دعا غواړي، ځکه چې هغه د هر شخص دعا په جلا ډول اوریدلی شي. هیڅ پروا نه کوي چې څومره خلق په یو وخت کې له هغه نه مرسته غواړي،
هغه له ټولو سره مرسته کوي ځکه چې د هغه مهرباني ختمیږي نه. زموږ د بې شمیره ګناهونو او نافرمانیو سربیره د هغه صبر او حوصله نه ختمیږي، بل هر څوک او هر شی ختمیږي. ستا زور او انرژي ختمیږي، ستا صبر او حوصله ختمیږي، ستا مفکورې ختمیږي. ته د هغو نعمتونو نه چې لري مړیږي، او که د خپلو شته نعمتونو نه موړ هم نشي، دغه نعمتونه په خپل ذات کې محدود دي او یو ورځ یې تاریخ تیریږي او له منځه ځي. مګر د الله خزانه هیڅ کله نه ختمیږي. هغه وسعت ورکوونکی او پراخوونکی دی، او ساينس هم ثابته کړي چې دغه ټول کائنات هر ورځ پراخیږي. دا د الواسع ذات چاري دي چې تل پراخول کوي، لکه د الخلاق په څیر چې تل پیدا کول کوي. او کله چې ته د هغه دروازې ته ورشي، هغه خپل دروازې ستا پر مخ پراخې کړي، ستا علم پراخ کړي، بیا نو ته هغه څه لیدلی شي چې نور خلک نشي لیدلی. ستا ظرفیت پراخ کړي، بیا نو ته هغه کارونه کولی شي چې نور خلک نشي کولی. ستا نعمتونه پراخ کړي په داسې ډول چې بیا لږ نعمتونه درته ډیر ښکاري، او ته د هماغه لږو نعمتونو سره خوشحاله او راضي. د الله سره ژوند هیڅ کله زړه تنګ نه دی، ځکه چې د الله سره ډیر وسعت او پراخي شته چې ترې وی غواړي. او د هغه چا خلاف چې د ګناه په تنګه لاره کې بند پاتې وي، هغه څوک دی چې د الله د نیکۍ او پراخ فضل مینوال وي. ته هیڅ کله د هغه د نږدېکت، رحمت او فضل څخه نه مړیږي، او هغه تل د درکولو لپاره لا ډیر څه لري. زده کوونکی د علم زده کولو نه نه مړیږي، عبادت کوونکی د عبادت نه نه مړیږي، او دوی ناهیلي هم نه دي، ځکه چې پوهیږي چې د الله سبحانه وتعالی بحر ډیر پراخه دی او د دومره ملغلرو نه ډک دی چې که چیرې دوی ټول عمر راټولې کړي بیا هم نه ختمیږي. او له دې څخه مطلب د الله د وحی پراخوالی دی. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. ته دوی ته ووایه که سمندر زما د رب د کلماتو لپاره سیاهي وي، نو سمندر به خامخا خلاص شي مخکې له دې چې زما د رب کلمات تمام شي. اگر که موږ د دغه سمندر په مثل سیاهي هم راوړو. د موسی او الخضر علیهم السلام کیسه درته په یاد ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای کله چې موسی او الخضر علیهم السلام کښتۍ ته وختل، یو مرغۍ راغله او د کښتۍ په څنډه کېناسته او خپله مښوکه یې یو یا دوه ځلې په بحر کې ښکته کړه. نو الخضر علیه السلام موسی علیه السلام ته وکتل او ویې ویل: ای موسی، زما علم او ستا علم د الله سبحانه وتعالی د علم په مقابله کې داسې دی لکه دا بحر چې د الله علم وي، او هغه اوبه چې دغه مرغۍ په خپلې مښوکه کې پورته کړې زما او ستا علم وي. له بل پلوه دا چې ته په رمضان کې خپل ځان محدودوي او د الله د پولو خیال ساتي، الله یې په عوض کې ستا پر مخ د خپل وسعت او پراخوالي دروازې خلاصوي. مګر په دې غلط فهمۍ کې ونه لویږي چې الله ته ورغلې لاره له ستونزو او تکلیفونو نه خالي ده، بلکې برعکس د الله په لاره تلل سختۍ او کړاوونه لري. خو د خوشحالۍ خبره دا ده چې کله چې منزل مقصود ته ورسیږي بیا نو د تل لپاره راحتونه او خوشحالۍ دي.
د بیلګې په ډول د سهار لمونځ په جماعت سره ادا کول ګران کار دی. خپل نظر ښکته ساتل او نامحارمو ته نه کتل ګران کار دی. حجاب کول ګران کار دی. سود نه کول او غصب نه لاس اخیستل ګران کار دی. 5 وخته لمونځونه په پابندۍ سره په مسجد کې ادا کول ګران کار دی او داسې نور. مګر په یاد ولره چې دغه ټول ګران کارونه حق دي او حق تل ستا نفس محدودوي. همدغه د نفس محدودول د نیکو اعمالو په ترسره کولو یې مجبورول او له ګناهونو څخه یې منع کول ستا پر مخ د معنویاتو د نړۍ دروازې پرانیزي، په دې معنا چې عین محدودیت پراخوالی دی. د دې برعکس ته شاید ځینې خلک وویني چې په خپلو بنګلو کې نامحدوده د خوشحالۍ او راحت ژوند تیروي، مګر دا هغه څه دي چې دوی ما او تا ته ښکاره کوي چې دوی خوشحاله دي. په حقیقت کې دوی تر ټولو ډیر زیات زړه تنګي او پریشانه دي، ځکه چې دنیا دوکه ده او دروغ دي، او دروغ چې هر څومره خواږه او راحت ورکوونکي وي په پای کې دی زندۍ کوي او وژنې دی. اما رښتیا او حقیقت چې هر څومره ترخه او ناراحته کوونکي وي تل ستا پر مخ د معنویاتو د وسعت او پراخوالي دروازې پرانیزي. ډیر دنیاداران او پیسه‌داران مسلمانان دي او که کافران په خپلو بنګلو او ماڼیګانو کې د زړه تنګون له امله ساه وځي. خپلو مالونو او پیسو خفه کړي دي، د خپلو ګناهونو په لومو کې نښتي دي او نه پوره کېدونکو خواهشاتو بندیان کړي دي. لیکن دا چې ته د الله ریښتونی بنده او واقعي مؤمن یې، ستا هره قرباني د الله په دربار کې ډیر زیات ارزښت او ښې پایلې لري. هر څه چې ته د الله د رضا لپاره قربانوي، الله به یې په څو چند زیات عوض درکړي، هم په دنیا او هم په آخرت کې. د دنیا هر محدودیت موقتی دی او الله به یې درته په دایمي خوشحالۍ او پراخوالي باندې بدل کړي. له همدې امله فرښتې به هغوی ته چې هجرت یې نه دی کړی ووایي: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. آیا د الله ځمکه پراخه نه وه چې تاسو پکې هجرت کړی وای؟ او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي: ریښتینی مهاجر هغه څوک دی چې هغه څه پرېږدي چې الله ترې منع کړی وي. نو د الله ځمکه پراخه ده او ته د ګناه په تنګي او ساویستونکي وادي کې د تللو پر ځای د الله د پراخه فضل او کرم په لوري ګامونه پورته کړه. ګناه مه کوه، او که در څخه وشوه نو سمدستي الصمد ته ور وګرځه چې بشپړ دې کړي. الحق ته را وګرځه چې د ژوند په معنا باندې دې پوه کړي، او الواسع ته را وګرځه چې د ودې کولو او د ځان د بهترینې بڼې جوړېدو لپاره درته وسعت او پراختیا درکړي. د ګناه د تشوالي او خالیګاه څکلو نه وروسته بیرته خپل رب ته را وګرځه، او ته به خپل رب په داسې حال کې بیا مومې چې ستا د دوباره بخلو لپاره انتظار باسي. یا صمد، ای هغه ذاته چې هیڅ شي او هیڅ چاته اړتیا نه لري، په داسې حال کې چې هر شی او هر څوک تا ته اړمن دی، ما بشپړ کړه یوازې په تا باندې په تکیه کولو سره. زما د نفس هره تشه او خالیګه ډکه کړه، تر څو زما هیڅ خواهش ستا د جلال سره سیالي ونه کړي. یا حق، ستا حق زما د زړه ملاتړ او ستا روښنایۍ ته یې د رسېدو په لاره کې زما لارښودونکی جوړ کړه. هره دوکه او دروغ چې زه ورپسې منډې وهم
له منځه ویسه او هره رښتیا چې زه یې لټوم د دې سبب کړه چې ستا ژمنه پرې ترلاسه کړم. ما په هغو حقیقتونو ثابت قدم وساته چې تل پاتې دي او زما سترګې له هغو شیانو نه واړوه چې دوکه او فریب پکې نغښتی دی. یا واسع زما زړه پراخه کړه تر څو ستا ډیر شکر ادا کړم. زما حوصله پراخه کړه تر څو ستونزې او ازمیښتونه په اسانۍ سره وزغملی شم. زما لید پراخه کړه تر څو په هره ستونزه کې ستا مهرباني ولیدلی شم او کله چې نړۍ را باندې تنګه شي ستا د وسعت او پراخوالي مزه را وڅکوه. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها